قاری صاحب زه د افغانستان د لوګر یم پاسیبان یم. ښه مهرباني وکړئ. قاری صاحب تا وختي یو خبره وکړه چې پیغمبر دغه ټټو په باره کې تا وویل چې څوک ټټو په لاس باندې جوړوي هغه باندې نبي علیه السلام لعنت کړی دی. صحیح حدیث شریف. ښه او یو بشر سره د علم غیب وي یا له الله نه بغیر علم الغیب نسته او یو انبیا دي انبیا و تعالی جل وعلا بعضی په غیب باندې علم ورکړی په ذریعه د وحی سره هغه ته انباء علی الغیب یا اطلاع علی الغیب ویل بشکه. او د نبی علیه السلام سره علم غیب وو؟ نبی علیه السلام رسول وو که نه وو؟ نبی وو بشکه وو رسول خو الله جل وعلا په بعض غیب باندې علم ورکړی وو الله ورکړی وو دی نو خبر الله په ذریعه د وحی خبر کړی وو هغه ته غیب د علم غیب په څونه عمر کې ورکړی وو دی ته د علم الغیب کله علم الغیب نو ورکړی دی الله بنده په خبره ځان پوهوي که نه پوهوي خبره پوهېږي که نه ښه پوه یم که کله چې نبی علیه السلام پیغمبر سول یعنی مبعوث سو امت ته قرآن نزول را شروع الله جل وعلا دته بعد اطلاع علی الغیب ورکړل د وحی باندې هغه جزئی چې الله جل وعلا خپل قرآن عظیم شان کې وایي الا من ارتضى من رسول الله جل وعلا چې کوم ضرورت ول خوښه یوه هغه په غیب و علم الله جل وعلا بعضې انبیاو ته ورکړی ده. ها بشکه یعنی مطلب پیغمبر ته د علم غیب وو چې داسې زمانه به راسي چې خلک په لاس باندې ټټوانې جوړوي. قاری صاحب دا خبیث چې دی دا عمر رضی الله تعالی عنہ کنځا کول نه قاری صاحب زه یو پوښتنه کوم حسن خان ته دی خوښي حسن خان ته دی خوښي خو داسې وایي روافضي ده قاری صاحب شیعه ده او الحمدلله او مهرباني وکړئ چې زما میک بند نه کوي. تاسو د عمر رضی الله عنه توهین ولې کول؟ ما ځکه وکړله چې تا د علي رضی الله د علي علیه السلام ته توهین وکړو تا د پیغمبر توهین وکړو تا د شیعهګانو توهین وکړو تا د 12 امامانو توهین وکړو. وکس نو یې خو کنه څو کاله عمر دی د حسن صاحب؟ زما الحمدلله 40 سال 40 کاله 40 سال په لوګر کې خلک اردو وایي 40 سال وایي څنګه او په لوګر کې خلک اردو حساب کوي؟ ما په پاکستان کې سبق ویلی دی. ها په پاکستان کې دې سبق ویلی ده. د 40 سال عمر کې ته دروغ وایي دی الله باندې چا دی علي رضی الله توهین کړی دی؟ تا د یو ساعت مخکې هغه سره لګیا وي چې هغه هلک وي چې زه پوهه غواړم ما پوهه که تا ورته وایي چې ته 12 امامه یې هغه وایي د 12 امامه نه مه یې افغانستان پاک نه وایه تا وایي چې علي بشر دا 12 امامه دا توهین ده چې څوک وایي چې 12 امامه یې دا توهین ده؟ دا توهین نه دی تا وایي چې علي بشر دی علي نور نه دی علي باترون ته تللو علي او تشناب کولو علي دا کولو دا توهین نشو. علي رضی الله عنه تشناب ته نه تلل؟ ته څه یې چې تلله ولې اودس نه ماتول؟ د علي علیه السلام ولادت په کوم ځای کې شوی دی؟ هغه به بیا وروسته راشي په کوم ځای کې شوی دی. زه دلیل درکوم که نه زه په دې خبرې دلیل درکوم چې هغه صفا دی علي ولادت کوم ځای کې شوی دی؟ یعنی حمام ته نه تلل صفا و میتیازي او د غائط نه کول. ته ما ته دا جواب راکړه ولادت په کوم ځای کې شوی دی؟ که ته رښتیا عالم وي د څټه دوره کتابونه ایښي دي تا ته د کتابونو قسم وي ته ما ته صحیح وایه علي ولادت چېرته شوی دی؟ یا علي ولادت په خپل کور کې د مور په کور کې او د پلار په کور کې شوی ده. الجزاء الاحسان الا جزاء الاحسان قرآن کې دا آیات دی د پیغمبر وایي بله د قرآن دروغ آیات شریف دغسې نه ده خپل لعنت دی وایي د څنګه را ته پوه شې چې زما مطلب څه شی دی ځکه ته یې چې داسې نه دی دا آیات یارې بیا ووایه ته بیا ووایه الجزاء الاحسان الا الاحسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان. مطلب دې څه شی ده؟ مطلب دې دا دی چې کله د مولا علي د پلار باندې دا آیات نازل شوی دی
د مولا علي په پلار باندې په ابو طالب باندې نازل شوی ده. حضرت ابو طالب په شان کې د آیات نازل شوی دی. او ته چې علي نه یو منټ ما پرېږده، ته چې علي ولادت په خپل کور کې شوی دی، داسې یو دلیل د چټه کتابونو کې دی چې ما ته راکړه چې علي ولادت کور کې شوی دی. نو چیرې شوی ده؟ چیرې شوی دی؟ وایه ته عالم یې که نه؟ نه خو ته به اوس راوښیې، ما خو درته وویل چې په کور کې شوی ده. طبعا په کور کې نو دلیل خو راکړه که نه، یو ثبوت خو راکړه چې کور کې شوی دی. په کوم کتاب کې لیکلی دی؟ د ټولو کتابونو کې د اهل سنت والجماعت لیکلي دي الحمدلله. یو کتاب نوم مخه چې کې لیکلی دی علي ولادت په خپل کور کې شوی دی. کتاب البطن کې کتاب البقر کې تا شوی دی چې علي ولادت کور کې شوی دی. د ستا کتاب ابن خلدون کې دا شی لیکلی چې د علي ولادت په خانه کعبه کې شوی دی. ابن خلدون کې دا خبر تفسیر ابن کبیر کې دا شی لیکلی، تفسیر ابن صغیر کې دا شی لیکلی دی چې د علي ولادت په خانه کعبه کې شوی دی. نو مطلب دی اوس څه شی د خانه کعبه کې سوی؟ زه اوس موږ در سره ومنل خانه کعبه کې مطلب دی څه شی ده؟ مطلب مې دغه شی دی چې ته په کور کې پیدا شوې، ماشوم وې، سپتال کې یا کور کې، هغه ځای خوسا شو که نه شو، ګنده شو که نه شو، نو ته چې اوس د علي ولادت په خانه کعبه کې شوی دی، ته چې علي بشر نه دی، علي بشر دی، نور نه دی، نو د خانه کعبه ته چې اوس موږ سجده کوو، دا ځای خو اعوذ بالله ماته خو بیا د ما په عقیدې سره دا شی خو بیا ماته صفا نه برېښي. دې ته چا غسل ورکړی دی بیا د علي ولادت نه بعد؟ په دې کې خو ټول عمر بوتان ولاړ اوسي، له وینو نه له ګندګي نه نور غټ پلیت و نجس شیان ولاړ اوسي، بت پرستي و شرک و. هغه بوتان چا وویل؟ بوتان چا وویل؟ عمر رضی الله عنه. هغه بوتانو کې 350 بوتان ایښي وو چې درې ډېر غټ بوتان وو. لات او بول منال، د لات او بول منال د کومو قبیلې بوتان وو؟ او دا پیغمبر لات هبول منال نه اوس دا ولادت ته براسو، یعنی د مکې ولادت نه کسي کنه کاری سپتاو شوی. لات هبول منال د درو قبیلو بوتانو، هغه قبیلو نامي ماته وخه، دا قبیلې ولا کسان ماته وخه. هبل مخکې ولات او منات او عزات او بوتانو نمونه دي ملانه دي. 350 بوتان په خان واغونیسه د صحابه ولعنت مخزه کړه، بوتانو ملانه پیژنې دي خدای په فضل سره، ځکه بوتانو نه تاسو بدتر یاست. اوس علي رضی الله عنه دا کعبه معظمه خلقو د دې لپاره د مکې مشرکینو جوړ کړي او سراسي خزراسي هلته اولادونه پکې پیدا کړي. اسپتالو اسپتالو مایک کولو کړ ډیر زیات شور دی کولو، مایک ته میوټ دی. دا مخکې راغلی دا کس ما وپین دا مخکې راغلی. اسپتال نو کله چې د حضرت علي والده مور دا محسوس کړه چې ما زوی ظهور کوي، نه چې کله غوږ شه د ما خبرې ته اول زه تا تفصیل باندې پوی نه خانده ما کنه، تا د درو بوتانو قبیلې ماته نه وښیلې، درې بوتانو قبیلې به ماته ښیې. نو دا د عزت بت پرستی خو خپل ابو طالب کوله دا دی یاو. بالکل زه تا دې خبرې سره لس منټه زه تا دا خبره منم او دا دلیل مو ماته راکوي چې د کوم بت پرستی به ابو طالب کوله. علي رضی الله عنه چې اوس په مکه کې پیدا سو، پاک سو، لا ارض پاک سو. علي پاک دی، پاک دی، یعنی خاطر د دې چې په مکه کې دنه پیدا شوی ده، خاطر په دې چې کعبه کې نه پیدا شوی دی، نه خاطر د دې چې پیغمبر ویلی دی انا او علي من نور واحده. دا څوک وایي؟ دا پیغمبر وایي. په پیغمبر باندې دروغ مه وایي، بلا د پیغمبر دروغ ګرځه.